چې څنګه چوړیل د ده مخې له راشي نو چوړیل ورته وایي ودرېږه چېرته ځې دا په غاړه چې دې د سرو زرو راټول اچولی که نه دا راکړه ماله راکړه ګنې نو ښه به درله نه وي دا د سرو زرو لاکټ حاصلولو دپاره ورته د علي مقابله کې خو زه بیا هم تاله یو چانس درې کومه ګوره په خبره پوه شه د دې کلي دا خلک مه تنګوه ګورې ښه به درله نه وي ښه په خاموشۍ سره د دې ځای نه لاړه شه د ټول عمر دپاره ګوره زما خبره واوره زما ستا سره هېڅ دښمني نشته خو تر کومه پورې چې ما خپلو قاتلانو له سزا مې ورکړې که نه نو زه د دې ځای نه هېڅ چېرته هم نه ځم زه به دقه شانتې دا ټول خلک پریشانه کومه زه پوه نه شومه ته ما ته پوره خبره وکړه تا سره اخر څه چل شوی دی نو دغه شانتي چوړیل علي ته خپله ټوله کیسه بیان کړي چې څنګه دوه غلاګرانو دا د کالو په لالچ کې قتل کړه بس ته فکر مه کوه دا دوه کسان چې دنیا په هر ګوټ کې یې که نه زه به یې را پیدا کړم او تا ته به یې حواله کړم علي شیر د دې دواړو غلاګرانو په تلاش کې لاړ شي او ډېر زر دا دوه غلاګران دې را پیدا کړي ستاسو د ګناهونو منګې ډک شوی دی بس دی ډېر بې ګناه خلک مړه کړي دي بس دی اوس ستاسو د سزا وخت راغی تاسو د ژوند نن اخري ورځ ده چا به روانېږئ زما سره شیر دا دواړه غلاګران د چوړیل خواله هغه غر ته راولي کوم چې د ځنګل خواته وي دلته کې چوړیل د مخکې نه د دې انتظار کې ولاړ وي دا دواړه غلاګران چوړیل ته پرېږدي او لاړ شي الله اورې دا خو هغه جینۍ ده کومه چې موږ سروځې مخکې د کانو په چکر کې مړه کړې وه وایي د دې نه خو چوړیل جوړه شوې ده ته ورته وګوره داسې غوسه ده داسې ښکاري چې لکه موږ به کچک کچو وخوري پرېږده مړه ته د دې نه مې یېرېږي ما په دې خپله تېره چاړه باندې د دنیا خلک حلال کړي دي نو دا خو بیا یو چوړیل ده هسې یېرېږي مه یېرېږه مړه دغه شانتې د نرتوب خبرې کوه که نه شاباش اوس خو هغه ریشې هم دلته کې نشته که نه راځه چې مړه یې کړو زه اوس هغه نه یم چې ما به ستاسو مقابله نه شو کولی نن تاسو زما نه هېڅوک هم نشي خلاصولی دې دواړه چې څنګه د چوړیل د مرګ دپاره د چوړیل خواته ورنږدې شي نو چوړیل دې دواړه په لاسونو کې ونیسي او په هوا یې دا یې را سره لا کټلو د غر نه راپورته سره دې دواړه مړه شي دغه شان د چوړیل بدله پوره شي او هغه د همیشه دپاره د هغه ځای نه لاړه شي